کلاری د بخیر انشاء د خدای ما سپلی ته به سره کم رنګ برابر کړي چې کوم یو رنګ دی هغه به وچوي. دې روژه کې دې مر ته ناست دی بابا ته څو چاره څو زمن دې هم نسته لکه چې بابا نه ها نو یو تی دغه رنګ به د دې نه وي بابا یا سړی ورته ما پرېږده که نه نو هلته وایې دا که دا نه و بیا ته تاوان یې په ما وایي زوروره ده خدای بیا پالل شوم چې ونه کړو کار ونه شو ها بیا راته وویل چې دا دې څه وکړه دا په دې لرګي دلته کښېنه زه دلته دا ته مر دی که نه زه دې مر نه بچ دا کوم خو تا ته ډېره سخته ده بابا چې ته په دې سپینه ږیره باندې لګیا خدای یې امر دی څه وکړم جواب یې ته راکړه زمن دې چېرته دي نشته څه وکړم فامیل در تر غاړه ده او که نه سخته خبره خو ده بابا نو څه وکړم خدای دې رحم څو کسایل لرې بابا څلور کسه کېږو یو مې کړی ده دوی مې وژلي ځان یې او زوی بیخي نه لرې نه د دونه پکې یوازې تا ته در تر غاړې ده بس خدای ورکوي نو یو واسطه یم او خدای مهربانه دی. نو دا یې ته چلولی سې میاشت خدای چلوي زه نه شم چلولی خدای چلوي خدای زه څوک یم خدای خو یې زه واقع خپله پوزه پاکوی نو او د هغه امر دی واقعا خدای مهربانه ده بابا خدای دې رحم وکړي دا د الله نظام دی خپله یې چلوي بابا موږ درته یو چی راوړي دي د ما سپلی پرېږده یو چی هم کومک در سره برابر کړی هغه تا ته درکوو